د ټي ټي پي په وړاندې د عملیاتو بحث هغه څه چې د پاکستان د دفاع وزیر ورباندې ټینګار کړی چې له خپلې خاورې اخوا هم که اړتیا شوه دوی عملیات کوي او یو ځل بیا اسلامي امارت تورن کړی دی. په دې مورد باندې بحث کوم عزیز مهاراج را سره پر لیکلې. مهاراج صاحب مننه چې وخت مې راکړی. ستاسو په اند د پاکستان دغه دریځ د څه ښکارندویي کوي؟ آیا ولې پاکستان دا نه مني چې ټي ټي پي په افغانستان کې نشته، له دې سره چې د افغانستان سرپرست حکومت په وار دا کلمه ورته کاروي؟ مننه. د سلام په وړاندې کولو سره به دومره د خپل اول ټي ټي پي چا جوړ کړی ده، څوک ده، څه مقاصد لري، څه اهداف لري. موږ دا ټي ټي پي له دې نه مخکې دغه تحریکونه د طالبانو نور د عبدالله مسعود و د حکیم مسعود و د دوی په وخت کې ولیدله چې ایسای به ورته امر وکړي تر سوات و بحرین و تر باجوړ تر کالام و په بنیره پورې به تېر شوله. مرم کله به چې د پرویز مشرف خواستې برابره شوې 8 میلیارد او 8 میلیونه به یې واخیستلی، بل هغه بیا امر ورته وکړه بېرته وزیرستان ته راتللی. دا د ایسای خپله جوړ ده په پاکستان کې، حتی په سیمه کې د دوی ګوډاګیان دي. په پاکستان کې هېڅ حرکت بدون د ایسای نه شور خوړلی نه شي. دا یو واقعیت ده. ولې دا کار نه کوي؟ دا په 2009 کال کې موږ ولیدل چې کله غږ راپورته له بلوچستان د ازادي خواهانو حربیانو دا کسان وو او دې خواته بیا نو د بعضې مظاهرې جوړې سوې وې د ازادي و د غوښتنې د پښتنو د پرویز مشرف دوی په وختو کې یو وارې عملیات جوړ شوی، یو وارې د بېنظیر په وخت کې وکړه، یو وارې نواز شریف وکړله. صرف هغه خپل مخالفین چې د پښتنو بلوچو په سیمه کې وو هغه یې په نښه کړ، ټول یې وویشتل، ویې وځله. تقریبا 400 نفره په هغه وخت کې چې خپله بیا د مولانا فضل الرحمن یو معاون و که مرستیال او قیوم مولوي و چې بیا مړ هم څه هغه بیا واضح وویل چې دا دغه 450 شاوخوا یعنې کیدای شي زیات هم وي متنفذین و مشران و د قومي مشران و عالمان یې وژلي وو په ښه ډول نه. بیا منظور پښتین هم دا خبرې کولې چې د شپې خلک باسي ورکېږي د عملیاتو په نوم باندې تقریبا هغه 2000 نفر یاد کړه په منګورې کې ویلې چې مړه ژوندی ورنده ښځې راغلې وې او نور هغه عکسونه راوړي وو. خو د دغه عملیات دې لپاره بیا په کشمیر کې هم وکړه. یو د منموهن سینګ په وخت کې چې د صدر اعظم ویې کړل هغه ورته یو اخطار ورکړه. یو وارې بیا دا د نریندرا مودي دوی وویشتله، هلته وډار شوي دوی څه کوي، یو دا هدف لري، بل هدف دا ده چې نړیوال ته ښیي چې دلته زه متضرر یم. اوس قرضداره سره د ګوره استاد په ملګرو ملتونو کې په دې غونډه کې وایي چې موږ پیسو ته ضرورت ورو، قرض راکوه، کومک وکړئ، مساعدت وکړئ، محیط زیست دپاره یې وکړه. د هغه لپاره دوی غواړي هغه نه پیسې واخلي. دویمه خبره د ډیورند کرښه غواړي تثبیته کړي چې دا خو د ما سرحد ده، دې خوا د ما حدود دي، څوک رانیسي. درېیمه غواړي مداخله په افغانستان کې وکړي، ځکه یو څو ورځې مخکې وزیر دفاع یې ویلې چې طالبان څه همکاري نه کوي ټي ټي پي سره، یعنې معنی دا چې موږ خپله ځو هلته ویشتل کوو دا کوو. نو راځي کرا غواړي نفوسو کې په افغانستان کې وړاندې راسي او دلته چې کوم مخالفین دي هغه هم په ډول نه ډول. یعنې مهاراج صاحب ستاسو په اند پاکستان دغه د عزم استحکام په نامه عملیات چې ټي ټي پي په وړاندې باندې شروع کوي په افغانستان کې هم دوی دا کار کولی شي، ځکه اوس مهال د دوی بحث پر همدې باندې کړی دی چې د افغانستان که چیرې اړتیا شوله پاکستان بهر ملکونو کې هم دوی د خپل عملیات کوي. ګوره یو وخت کې دغه سکیورټي ونه پېږه امنیتي تړونونه چې لاسلیک کول جمهوریت واقعي ولایت کې همدا وه. که چیرې ضرورت شوله هر هېواد کولی شي مثلا ترهګر د افغان تر دې خواته په نښه کړي. دا یوه مسله پکې شوې وه. ګر چې په خپل وخت زمان کې چې کله امنیتي کمیټې جوړېدلې د هغه وخت کې دغه زرداري رئیس جمهور لکه اوسېده ښاغلی کرزی په افغانستان کې جمهور په دلته په انګلستان کې ډیوډ کامرون د صدر اعظم و. دا پرېکړه اوس بیا کرزي ونه منله. کرزي ویله چې هر څوک بیا په خپل حریم کې عملیات کوي، صرف اطلاعات به ورته ورکړو. متاسفانه دغه بیا آخر وخت د اشرف غني و د رفعت مرچ مشاور امنیت و دوی په وخت کې دا ومنل شوه، اجازه ورکړل شوه، ګرچې مقابل لوري ته افغانستان هم کولی شي، خو په خواشنۍ سره چې دواړه خواته بیا پښتانه دي او افغانستان تر اټکه پورې خاوره ادام لري. دوی سر غواړي چې خپل نفر په نښه کې هغه واقع دوی ډېر نګراني کوله چې پایلو مې نه کړو په دې جو کې ازادي خواهي د بلوچانو قوتونه یا مشران دلته اوسېږي او دا کیسې به ډېرې کولې. اوس بیا خبره لږ نور هم پرې راغسې په دوحه کې غونډې کېږي د افغانستان لپاره یا راتلونکی جوړېږي. همیشه پاکستان بیا دې مسایلو کې ځان داخل کوي، فضا خړه کوي، که ماموریت دلته ورکړل چې کمیشن د واخیسته بیا هر څه د په ګټې بیا غږ نه کوي. دې خواته روسیه وارخطا ده، د
مرکزی اسیا خصوصا تاجکستان لپاره چې حالات وضعیت خراب شي البته ایران ته کېږي ځکه د ایران په اردن کې په یمن کې اوسیانو کې په سوریه کې په عراق کې حتی په خپل حماس کې په غزه کې د طرفداران البته پناه کېږي او د اسرائیل سره ستونزه جوړه کړې دې خواته ټاکنې دي دا هم ډاریږي چې مثلا څه ونه چې په ټوله کې ټي ټي پی جوړېدل او د داعش جوړېدل دا صرف د لوی مقصد د غربي او د پاکستان دا ده چې د چین او د روسیې مخه ته ډک کړي خپل کارونه ته فضا ته خرابه کړي اما فکر کوئ چې دا ډول څرګندونې دي په افغانستان باندې تاثیر وکړي ځکه افغانستان په کراتو ولي چې ټي ټي پی په افغانستان کې نشته خو پاکستانیان دي چینی مني دا خبره دا خو تاثیر کوي یو خرازي بمبار کې په سرحدي ولایتو کې تحریم د فکر کوي اسلامي امارات اجازه د دې ورکړي چې د افغانستان خاوره یو ځل بیا بمبار کړي خو دې بشاد بمبار کې بالا بیا څه سره کولای شي بیا عسكر ته وای عسكر ته چې ورسې او داس په کاغه ماته پوسټه ولا پښتانه ولا لوګ چې نه څه کولای چې مستقیم د ایران غو د اسرائیل ولي پنه کې 300 راکټونه ورلېږي خو دې خو بیا زیاته په سره کې پوسټه مده پښتون دغه ولي هغوی خو بیا راځي په زغرانده دا بیا فضا خرابوي تثبیتوي چې دغه د واقعا د تصدیق دا کسان افغانستان نو بدنامي پرون د دې څخه د تورستان ځال لري په ټي ټي پی ملامت ته چې مقاصد خود د ډېر لوی دي د پردیس سره خو ما ویلې یا د وریم کې د چین مخه دا د بدخشان کې ول دا اخو ډب ول طالب اقدام نه کوي خو دا سره د نه پیډي سره برخم سره جوړي واقعتونه خرازي خدا څرګنده خبره ده نو بنان په کارداز طالبان سره وته د ونیسي دا چاره خبره کې د بدرت کې مستنده په نړیواله کچه په داخلي کچه اوس خو د نړۍ طالبانو ته دعوت ورکړه د په دوا کې ناسي یو اجنډا د په دوا کې هم دا ونیسي ودی وایي چې دا هم سایدان لاسه هم د ایران لاسه هم د پاکستان لاسه د کډوالو په چارو کې مداخله او د نورو تنظیمونو جای شرعت دلته راځي ولا راځي مثلا دا نور تفاهمونو ډلو دا ولې جوړیږي دغه خاطر دی موږ دا ډلې ول ترازی دا پاوز لري شپږ ملک پاوز داوا کې پاکستان څخه موږ لرو نو بیا څنګه د ټي ټي پی له سره دی خو ترازی او به څنګه به درځي دا افغان طرف باندې کړی دا دغه مسایل به د دوري کو کني بیا او واقع به خنده او پاکستان له دینه همیشه 50 کاله منځ ته خسته ده موږ استعمال کړي قرباني کړي وسم دا کار کوي ډیره مننه ماره چې واخره کړ کور موده